سلامونه، وخت مو بخیر دوستانو. په دې له چې روغ رمټ به یاستئ. په نننۍ ویډیو کې مو موضوع د ویډیو په خپل سر باندې چالانېدل دي په فېسبوک کې. نو که غواړو چې دغه ویډیو په خپل سر باندې اتومات ډول پلی نشي یا چالان نشي، نو هغه لپاره لومړی په دغه دریو خانو یا منیو ته به لاړ شو. هغه نه وروسته به بیا سیټینګز باندې نه وروسته دلته به میډیا آپشن پیدا کړو. میډیا باندې به کلیک وکړو. میډیا باندې کلیک کول نه وروسته دوستانو دلته آټو پلی آپشن به پیدا کړو. دلته ګورئ آن موبایل ډیټا اینډ وای فای باندې تیار اتومات ډول شوی دی. نو که تاسې غواړئ د وای فای له لارې اتومات ویډیو پلی شي، نو بیا دې لپاره به آن وای فای اونلی، او که غواړئ چې هېڅکله په خپل سر باندې ویډیو پلی نشي، نو نیور آټو پلی ویډیوز باندې به کلیک وکړئ. نو دوستان راځئ چې اوس وګورو چې دغه کوم آپشن چې موږ تغییر کړ چې غوښتل مو ویډیو په خپل سر باندې پلی نشي. دلته تاسې دوستان لیدای شئ چې ویډیو په خپل سر باندې نه چالانېږي. د کلیک کول نه وروسته به چالانېږي. زه به تاسو ته وښیم. نو دا وه دوستانو د نن ورځې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره یې د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو دوستانو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ودان اوسئ.